مین جمهوریت. جمهور رئیس د موبایل تاریخ او ساعت ته وکتل. نندارتون بالکل نیم ساعت مخکې پیل سوی و. ځان سره یې وویل دومره بدماشي ستا لیدل خو اوس حتمي دي. جمهور رئیس همداسې د اوسېدو له حویلۍ نه د جمهوري ریاست لوی سرای ته ننوت. د تشریفاتو موټرې ولاړې وې. نوکریوالو ډریورانو او ساتونکو سره منډه رامنډه کړې چې څه کیسه ده، رئیس صاحب څنګه داسې بې پروګرامه پر موږ راغی. جمهور رئیس یوه تور مرمي ضد مرسیډیس ته خپله کښېناست. نور ته یې وویل چې تاسو شاته راپسې راځئ. همداسې د هغه ادرس په لور ور وخوځېد. ښار کې ځینو ځایونو کې بیروبار و. جمهور رئیس وروسته له ډېرو کلونو په ښار کې داسې موټر چلولو. ځان سره یې ویل زه باید تا وګورم، ته څنګه هم ما سره مینه کوې، هم ما ته اخطار راکوې او هم مې بیا در غواړې. ته یوازې انځورګره نه یې، یوه روغ او مینه ناک انسان هم یې چې هر څوک یې. تر نیم ساعت مزل وروسته د هغه هوټل مخې ته په ستره قالینه ودرېد. موټر نه ښکته سو. د خلکو ورباندې بیروبار سو. ستړې مشرې وسوې. عکسونه سول. کړچ او کړوچ سو. تر ډېرو په عذابېدو وروسته جمهور رئیس مجبوره سو. خلکو ته یې وویل زه د دې نندارتون نندارې ته راغلی یم. غواړم په ارامو مغزو او توجه دا رسامیانې وګورم. که ستاسو خوښه وي او ماته اجازه راکړئ. ټولو نه یې ځان وزګار کړ او د تابلوګانو په لیدلو یې پیل وکړ. یوې لویې تابلو ته چې خپل تصویر یې پکې رسم سوی و ودرېد. خوند یې ورکړ. همداسې په جوړښت، په هنر، په حوصله او توجه کې ورک سو. ځان سره یې ویل دا جلکۍ څوک ده؟ باید اوس خو یې ځان راپېژندلی او زه یې لیدلی وای. همداسې یوې بلې تابلو ته ودرېد. ښه ډېر ودرېد. شیبه وروسته یې څنګ ته یوه جلکۍ غلې ودرېد. پورته یې تابلو ته ورسره وکتل. جلکۍ ځان سره وویلې دې تابلو کې مې د یو چا د راتلو انتظار رسم کړی دی. غلې سوه. جمهور رئیس سر ورتاو کړ. جلکۍ ته یې وکتل. پوه سو چې همدا جلکۍ ده او همدا د مسج او بدماشي والا کس دی. بیرته یې تابلو ته وکتل. ویې ویل د یو چا انتظار دې ولې کولو؟ څه پوه دی چې دا یو څوک به تا ته راسي او که نه؟ جلکۍ کړل. ویلې ځینې انتظارونه نارې وهي چې اوس ګوره راننوځي، اوس ګوره چې راسي. ستا انتظار همداسې نارې وهلې چې حتما به راځي. جمهور رئیس هم کړل. ویلې که زه نه وای راغلی نو تا خپله خبره عملي کوله. جلکۍ ورته مخ ور واړول. ویلې هماغه ساعت مې هېرولی هم او عملي کول خو بیخي اسانه و. دی ورته مسکی سو. جلکۍ جمهور رئیس ځان سره ورو ورو روان کړ. ویلې راځه همداسې به درته نورې تابلوګانې هم وښایم. فکر به دې بدل سي. ښایي ته مې له کاره راایستلی یې. جمهور رئیس ورسره روان سو. ویل نه والا نن مې هېڅ کار ته زړه نه کېده او بل ستا مې چې چا هسې بد تاثیر راباندې وکړ. زیات یې زه هم داسې بې خبره راوتلی یم. که چا مړ کړم ځان مې ته یې. جلکۍ ورته مسکی سوه. ویلې که چا مړ کړی ځای دې خپل دی، ستا حکومت دی، ستا واکمني ده، هر څه ستا لاس کې دي. جمهور رئیس د جلکۍ ځواني، قد او د جامو سلیقې ته پټ پټ کتل او د هغې تابلوګانو ته مسکی کېده. یو بله تابلو وه. زوړ کابل یې رسم کړی و. جمهور رئیس جلکۍ نه پوښتنه وکړه دې تابلو ته مو څنګه فکر سو چې زوړ کابل مو باید رسم کړی وای؟ جلکۍ تابلو راپورته کړه. مخامخ یې جمهور رئیس ته ونیوله. ورته ویې ویلې یوه شپه همداسې د شپې مې د مکرویانو په واټونو کې قدم وهلو خو ډارېدم. داسې نه ډارېدم چې ما به پیریان یا طبیعت کومه بلا وخوري، بلکې په دې ډارېدم چې اوسني انسانان مې ونه خوري. خپل وجود نه ډارېدلم، خپلو خلکو نه ډارېدلم. د یوه داسې کابل ارمان مې وکړو چې انسانان پکښې د رښتیا انسانان وي. یو بل نه ونه ډارېږو، یو بل سره د مینې او ورورولۍ ژوند ولرو، یو خوندور کابل او افغانستان ولرو. دا تابلو مې په هغه شپه پیل کړه او تر 2 میاشتو مې ورباندې سخت کار وکړ. تابلو کې مې د ژوند کابل انځور کړ. جمهور رئیس مسکی سو. یې کړل. ویلې دا داسې کابل په جوړولو کې راسره څومره مرسته کولی سي؟
جلکۍ ایسته رایسته په نندارتون کې وکتل. کړل ویل صاحب ښایي ونسم کړای، دا کار ډېر کار غواړي. لومړی کار یې د اوسېدونکو جوړول دي. چې اوسېدونکي یې ژوند ته جوړ کړي کابل خپله جوړیږي. جلکۍ خپلې خبرې ته ادامه ورکړه. ویلې ته زموږ جمهور رئیس یې، ستا قدرت ته رسېدو کې زما لاس هم و. ما هم ستا په ځوان انقلاب کې ونډه لرله. ستا بیرغونه مې رپول او خلکو ته مې د نوي ژوند فکر ورکولو. کله چې ستا واکمني پیل سوه ته ډېر سم روان وې. ما بیا در سره کار نه دی لرلی او نه مې ځان در پېژندلی دی. یوازې خپل درسونه مې ویل، خو ډېره موده وسوه چې ستا په څېره مینه سوې یم. ستا څېره مې ډېره تابلوګانو کې رسم کړې. ستا شتون ته مې زړه کېده، خو پوهېدم چې تا سره زما شتون ناممکن دی. ما هم ونه غوښتل چې در یاده یې کړم، ځکه ستا طبیعت او دندې دې خبرو ته نه وه جوړه. نو ښه مې دا وګڼله چې راځه جمهور رئیس ته ووایه چې زما نندارتون ته راسه، وبه یې ګورم او کیسې به وکړو. نړۍ به خو دا په کومه خوا ځې؟ ته به چېرته یې، زه به چېرته؟ ته به څوک یې، زه به څوک یم؟ زه به دې خپلې انځورګرۍ کې یادوم او وخت به در سره تېروم، خو یوازې انځورونو کې. جلکۍ مخ وغوړولو، موسکۍ سوه. ویلې بس همدومره؟ جمهور رئیس موسکی سو، لاس یې ورکړ. ورته ویې ویل څومره وخت کېږي مینه سوې او یادوي مې؟ جلکۍ پورته وکتل، سترګې یې ګونځې کړې. ویلې 1 کال کېږي. جمهور رئیس دستي خبره ور ماته کړې. ویې پوښتله کال به کېږي که نه کال کېږي؟ جلکۍ ویلې نه کال کېږي. څه پلان ورته لرې؟ ادامه برخه په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی شئ.